سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلرویشت سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. شنبه ده د 1405 هجري لمریز کال د وري 9 او د 2026 زیږدیز کال د اپریل 18 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې په هرات ولایت کې د موټر سایکل ځغلونې فدراسیون استازولۍ له لوري د دې ولایت په پښتون پله سیمه کې خپل حرکات نندارې ته وړاندې کړل. په دې سیالیو کې له 100 زیاتو موټر سایکل ځغلونکو ونډه اخیستې وه چې د سلګونه نندارچیانو پښتون کې خپل ځانګړي حرکات نندارې ته وړاندې کړل. د ننګرهار د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست په لارښوونه د پانکریشن فدراسیون له لوري د ننګرهار، کابل، کونړ، لغمان او مزار ولایتونو ترمنځ د پانکریشن سیالۍ ترسره شوې. د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې 500 ورزشکارانو په 3 عمري کټګوریو کې برخه اخیستې وه چې په پایله کې 25 تنه بریالي اعلان شول. مسؤلینو ویلي د ډول سیالۍ د ورزشکارانو د چمتووالي لپاره ګټورې دي او د نورو ورته سیالیو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. په هرات کې د د افغانستان د ځغلونې اتم پړاو ملي ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د هرات ولایت په کوربتوب په 2 سبکونو یورغه او سرعتي کې چې یورغه به په 800 او 1200 متره او سرعتي به په 800 او 1000 متره واټن کې ترسره کیږي او یوه اونۍ به دوام وکړي. تمه ده چې دغو سیالیو په پایله کې به د 14 ولایتونو 14 لوبډلو څخه چې ټول ټال 22 ځغلونکي او 22 اسونه کیږي په دواړو سبکونو کې 14 اسونه او 14 ځغلونکي د هیواد په کچه د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. او د نړیوال سپورټ له ډګره ګجرات ټایټنز درېیمه پرلپسې بریا خپله کړه. د هند کرکټ غوره لیګ په 25مه لوبه کې د راشد خان ګجرات ټایټنز لوبډلې وکولی شول چې سیالي کلکټې نایټ رایډرز لوبډلې ته ماتې ورکړي او په روانو سیالیو کې درېیمه بریا په خپل نوم کړي. سپورټي خبرونه هم دومره و په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله پامان.